تا به زه رانیسم چې ستا نه ما دا لکۍ راوي نیسته که نه نو ته به وینې که نه دقه دی اوس وایه که بلا د هغې نه لکۍ وباسو یا نه سپره نه زه سرمن وباسم مړې ورکشه ورکشه ګوره ښه نه ته چې دا زمونږ کره پالنګ تو اوچت ختلې ناست وې که نه او د رور په مخ کې دې زما بېعزتي کوله تا د ځان ښه ښکارېدو تاسو بېعزته خلک یې نازکي رښتیا خبره چې پړه کې مې ځای درکو نو اوس پکې راله لتې راکې لتې متې نه نازکي تا ته زما د پخوا نه خیال و ما ته پته وه چې ته به ما سره دا دوکه کې یارانه دې د بل سره به مینه دې ما سره کوله الله کې چې تا سره ما کله مینه کړې لارې راشنې پکې سترګې روکې که ما خو مینه هغه سره به هغه به مې خاوني نو بیا دې ما سره یارانه ولې کوله تا سره چا کړې تا ته ما ویلې چې زما تا سره یارانه ده نو زما ته یاروازو خواهشه به سترګې مرګې به دې والې نه تا والې کو ما والې نو ما به موالې خیر دی تا دې موالې که نه ولې ما والې ولې زه کچره یم ستا په شان زه مړې ورکشه دا خبرې مه کوه سړی سپک ښکاري نو دا ته سپکو کار کې ته سپکو کار کې سپکو کار خو تاسو کوئ دا چې څوک داسې دغه کېږي چېرته خلکو ته درون نظر کوه د کور مالت مثال د رونو خویندو وي نازکې یو خبره راته کومه وایه څنګه مې بېعزته کړې په کور کې دا صرف او صرف د مینې هغه لوګې و ښه دا تا غرغنډۍ نه دي لیدلي چې کله د مینې غرغنډۍ ته ویني که نه کېدی شي چې مکمل وشرمېږي ته به ته صرف غرغنډو باسې غرغنډه صرف خلک ورته ګوري او زه به دې په هغه اور باندې اوسېږم هغه صرف چې هغه تپې وي که نه په هغه تپ به دې اوسېږم عسکرو ته به دې ورولمه ډېره ترخېږه مه خیر دی لږه لږه را سره خوږه شه د واده نه بعد خیر دی بیا ما سره مینه مه کوه بیا را سره صرف محبت وکړه الله دې لیونې که چې لیونې شي نو ما خو راته وي تماشو نندارو له به راځي او مونږ کره د دنیا د ګل ښایسته جینکۍ به راځي چې کومه یوه دې خوښوي نو په هغه زمونږ په کور د ځان د عمر بند کړه نه زما رور خو دې نه پرېږدي زما صرف ته خوښوي چې څومره جینکۍ راځي د ټولو خلکو له وکړه زما صرف ته خوښوي خو یارانه را سره کې خو واده را سره مه کوه که واده را سره کې نو یارانه را سره نو زما د واحد سره څه کومه مټیزه پسې لاړه مټي زه پسې لاړ شم ستاسو خلکو خو بس مټیستوبه ده ته سر به په ترخ کې پنډو کې ونیسئ وبځئ زه مړی لګیا یې ستاسو خو نه په شرم کار شته نه په حیا کار اوس شته ته ما سره څه کې زه تا سره څه کوم زه تا سره دا کوم مینه را سره تا کې سره دا کوم وال به نه کې چټي په چټي به والله چې ګوره خلا مخوکه څه به وکړې دا مخوکه به مې وکړې څه تو که څه شابه که نه تو به صرف لاس ټچ کړه لاس ټچ کړه چې په دې سپېمو کې د لګوتې واچوم او را دې کاږم نیزه پېزواني کوم دی نی بدماشیانې به کوئ زه دته د خور په نظر ګورم او ته راته بقه بقه پېزواني مرګ شي نو کله مې د مینې په نظر کله به د خور په نظر زار دې د دغې خولې نه شم چې خور دې راته په دې ډکه داسې خور مې درته نه دی ویلې څنګه چې ته وې داسې خور خو مې درته نه دی ویلې ولې خور دوه قسمه نو خور دوه قسمه نه وي دا خو تا ته ما د مینې هغه خور ویلاسي د مینه کې راته خور وویلې دا لا شپږیشتم شرم مړې زما خو چې څه ویلې والله زه خو هغه ټیم کې چې کاڼی واچوې د مرچکي ماما په شان دې کړنګه کړنګه ټول عمر به تېر شي که نه خو انشاءالله واده به دې ونه شي ولې به نه کېږي انشاءالله دوه به مې کېږي دوه به مې کېږي او د شته هغه یو په سترګو ونه لیده نو لا دویمې خبرې بیا مه کوه یو وکړه دویم سره به بیا ګورو الله به خیر کړي نازکې ته به زما ښځه ویني دا خو به یې ښکري لکه شیشه کې سره واده کې شیشه کې سره واده نه کوم دا به په نخرو ښځه د نخرو ښځه یي داسې ښکري مې او لکۍ مې الله دې کړي که نه بس دغه شان د نخرو ښځه د الله ما نه د مرغۍ پاسولې ما نه د چانس مس کړی دا چانس به درنه مس تار ناستې د بجلۍ په تار ناستې لینده راواله اوس یو کړس کې وباسه چانس رانه مس کړی دی چانس به درنه مس کوم وي بینې زه ته دغه چانسونو ته کښېنه او زه درنه لاړم خدای دې تباه کړه خدای دې تا تباه کړي مړې راځي او پړته پړته او تباه شي او تباه شي او برباد شي زه خدای دې داسې تباه کړه لکه څنګه چې عثمان تباه دی او ته تباه یې مړې څوک ته نه مرغۍ نیولی شي نه در څوک مینه کولی شي لګیا یاستې ولا کو تا ته ما خور ویله نو ته به وینې تا سره به زه یارانه کوم او مینه به هم درسره کوم او واده به هم درسره کوم واه 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 دا دلته زه دې پلان راولیکم نواب صاحب خو پاسه پاسېږه پاسه لږه نه دا راته ووایه که نه چې ته ما دلته خوب نه رالېږلې که د خوټکو باغ ته څوکیدارۍ له ما رالېږلې میرے نیکه خوب راغلی سترګې مې دغه ساعت دوه رالېږي
او سم لاستم تاسو به چې باندې ډولاړو ودو شو زما خو ظالم ما ته خو خاپيري دي ما ته 200 کسانو رنګونه وکړو ودا مې کسانو راغله په مې په مخ کړه خاص ګډبانه را دغه ما په مخ کړه نه خو صحیح ده خو ګوره صحیح ډیپټي کوه دا ګوره هغه سر ته ورچ خون خټکی وړو لامبلو راغلی د نه ټکول مته مې کسات ونه مستج مې ورن مې سم بدل نه چې خو خوب درځي ما ته به ویلو ما به بل کس کینولې ده بس نه غلطي وشو ده نه خو خیر کوه کنه ګوره دا خو چې زره باندې داسې نه راځو او په تاسو غرور تعالی دی او سلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه خیر دی ټیک ټاک خیرونه دي څنګه دي خیر دی ټیک ټاک کوم خو روان شوی ډاکټر صاحب والله داسې ورغلی و منازل کې دي کینه کینه نشو کینه دا دینه دا کینه سړیا دا کارونه منګه سم پورا نه کړو په خپل ذات وروته ما څه حالات دي خیر دی شکر کټم څنګه لار کې شوی دا د خټکو ته دا کټ مې کینول بس زما سره چکر شم خوب نه راتله مې راشه پټی ته بداسه چکر وم نورو خیر دی ټیک ټاک خبر شې مې واده ما دم را جوړ کړی دی راځه کړی تاسو کو نو زه خو تابعدار ما زما د کولو چې سمي نو راته وای ټکی مټه کې شربت هغه روستۍ خبره دی او بیا وروسته دغه کوو او تا ته مې دغه خبره کول چې تا ځکه زمونږ تپوس وکړو بل اوس به مونږ راشو جنګ به وړو ستاسو له کلي نه او تا ته اوسه پورې دا ونه چې لکه ډاکټره څنګه چلې نو ګوره دا خو زه د چې تا راته ووایې نو دغه اوس خبر شوم ما د خلکو د خولې نه اورم خو تا راته په خپله خو نه دي ویلې ما خو یې واده دی خو کله به یې چاته که نه نو داسې کله به خلک یو ټرینګ به دې راکړی وی کلینیک ته به راغلی وی داسې خو نه کېږي که نه مرچکي خانه اوس هم داسې څه سبا خو واده نشته ورځې به پکې زما د کولو لایق چې څه خدمت یې تابعدار ورځې به سترګې مې پکې خوږ دي سترګې مې خوږ دي خوب لږ کم کوه او یو ګوډ چې راوینستنې شربت راویستو او په خبره دننه ښه ډکه شول یو پوټی مې سره دي خوړلې الله دې تباه کړي جینۍ لېږلې وه واورې پسې وي لاړه شم مړه نو دونه وخت کې به واوره جوړم شي خو واوره رانغله اخره کې راته داسې کي وی هغه جینۍ خو ناوخته کړو نو بېختو زه خو تازه اوبه یو ګوټ راکړه ساعت په ساعت یې نه مو اوبه غوښتې راکړه د ستا د ملګري هغه خور وه چې راځه زما د ملګري خور که رځو داسې درانه پښتانه خلک دي چې څنګه تې دغه شان دي دوستانې هم دي دوستانې نه ګوره دا کم دور دی دې کې څوک واورې ټکوي او چیني لړي او خلک زر دکان ته کسولېږي بوتل راوړي خو بس څه به کې تا ته ما وی چې ګوره زر به ځي او زر به راوځي زه دې هغه ورکې وچ کړم نه هغوی د واده خبرې کولې که نه وي جینۍ څنګه ده او خلک څنګه دي وی د خور خو یې داسې کړه ته نه وه دماغ یې راله خراب کړلو ولې شی به ځي نه وي ستا د هرور کار مار نه کوي او دا به سبا پردې لور تاسو کره وخت څنګه تېروي او داسې سپکې خبرې راته په خپل کور باندې کولې چې زما دماغ خراب کړل نو تا به ما ته ویلي زه پسې درننوتې وم که نه زما خو داسې مازغه دي ګورې په ایمان او نازکې خفه پې نه شي دا خبره هم درته کوم ښه ملګري به کله په کړکۍ کې سر راښکاره کو کله په ور کې دا چا دید السلام علیکم څنګه یې ډاکټر صاحب صحیح مخته داسې وامه ګورې دا ولې ماړه بس ډاکټر صاحب دا زمونږ د کور مسلې دي نو زه باری یم چې زمونږ د کور مسلې دي ته باری نه خو لکه نه یې په کار که نه بله ورځ هم راته مرڅکي ماما وایي چې یاره کډه څه ټکوي وایي ستا د خور د لاسه بدنام نشي دا کلی نو خیر لکه داسې نه که نه ویل چې لکه په لارو کوڅو کې ګرځي نو تا ته زه یم چې د ګاونډیانو که ډېره مګر د هغه خو د سړی دی موقع ګوري چې دوی به کله د دې کلي نه وشړم نو ته داسې مه کوه که نه څه چل شی نازکي طبیعت هم خرې دا هسې ګډې وډې وي دماغ یې کار پرېښوسته بل دا خبره ده چې ده به وتل وي دلته زما ملګري دی او د هغه خور د وي هغوی ته به خامخا د واده وایي نو دغه خبره وه لکه زما واده روان دی د خیره سره راځې به ګورې ډاکټر صاحب ګیلې دې نه منم زه نه درځم نو څوک به راځي دا راته ویم ګورې هغه ما ته نازکي مې ویل خو چې زه نه درځم څوک به درځي بله ما خو لږ واوره که نه زه تللی وم هلته کور ته او تاسو دې خوا راوتې عجیبه کار هم راغستی تاله لګ دا کوله و خو تاله و که نه وایي ما وایي که څوک راغلي دي غل کې کړم ګورې واحد دی داسې کار دی چې نه د دیګ منم نه د شپې ډوډۍ دا قیسې ونه کړي چې یا د شپې ډوډۍ به مېلمنو له زه کوم یا دیګونه راوړم ګورې په قلاره کښېنه بس منګه کوو ورسره لکه واده له ورته چې هېڅ ضرورت نشته ها
مالته غلی شه ډاکټر صاحب په خپله پیږي هی داسې چیل به وکړي د شپې زمونږ یو څو کسان مېلمانه ته په خبره نه پوهېږي زمونږ به 11 چرګان لګي بس دا خبره وړي او د شپې به ورسره نرۍ روجې پخې کړو دروازې خو غټې روجې تا ته پته ده بس هغه چې سوي به ما ولې بوتل نه غیر څوک ډوډۍ خوري د خانانو پیښې پکې مه کوه څه د نواب زوی نه د خوار فقیر زوی ته پرېږده دې څه څه راوړي څه څه راوړي ډاکټر صاحب ته به داسې کار کوې عثمان صاحب چې ما ته به راکړې چې دومره کسان دي. او شو هغه مطابق به زه تاله روټۍ تیاروم. نو 250 خو زما ملګري دي که نه یو ځای بل ځای نه به مې ملګري ستا راځي. ملګري د کوم ځای نه روبتله ته راتو دا ووایه ته چېرته چا بللي تاسو په لاره کې کومه جوړه کړه یاره خیر دی ډاکټر صاحب لکه ته څونه پورې زه یم که تا ماله مخکې دا پیسې راکړې نو زه بیا هغه ترتیب سره خپل کار دا نه کوم. ګورې نخ دې ورنه کې کو نخ دې ورکې ګورې بیا به زه خفه یم چاړو لاړ نه چې ځه په شړقه لګي اړو دې دې ته څنګه یې راځي خوا نو ته څه وایې چې څه به کوو نو ما ته ته عثمان صاحب په پښتو کې مې ته داسې کار به وکړې چې تاسو څونه مېلمانه دي د شپې هغه به ما ته ووایي او هغه مطابق به ستا له روټۍ درکړې او د ورځې به څه کوو